السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ دا د اډوب افټر افیکټ یو 13مه ویډیو ده په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر ریپیټر باندې کار کوو ریپیټر موږ کولی شو دغسې یو انیمیشن د ریپیټر په واسطه جوړ کړو څنګه یې جوړولی شو نن پر همدې باندې کار کوو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کږئ کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ زما د ویډیوګانو لینکونه له خپل ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي نو زه خپل درس شروع کوو زه افټر افیکټ ته راغلم سمپل کمپوزیشن مې اخیستی کمپوزیشن نه وروسته راځو دلته تر هر څه وړاندې یو شکل یا یو ابجکټ جوړو ابجکټ جوړول نه وروسته بیا د هغه کاپیانې اخلو او هغه له انیمیشن ورکوو نو زه راځم سرکل اخلم او شفت نیسمه دغه سرکل دغلته زه دغسې ډرا کوم د دې له خاطره چې د دې انکر پوینټ منځ ته راشي نو کنټرول نیسم د انکر پوینټ چې کوم اپشن دی په دې ډبل کلیک کوم نو هغه موږ سره منځ ته راغی اوس راځو دې ته انیمیشن ورکوو ګورئ چې کله موږ دغه سرکل ډرا کړو نو تاسو ګورئ دلته موږ سره دغسې یو لایر جوړېږي دلته چې دننه راشو موږ سره دوه پراپرټیان دي یو کنټنټس دی بل ټرانسفارم دی کنټنټس ته راځو کنټنټس کې موږ سره الپس 1 په نوم باندې اپشن دی دلته دننه راځو دلته موږ سره الپس پات چې کوم اپشن دی موږ په دې کې کار کوو سټروک زموږ نه دی په کار سټروک راخلو او ډیلیټ کوو تر څو موږ سره ساحه خالي شي اوس راځو چې کله الپس پات ته راشو دلته موږ سره دوه اپشن دی یو سایز دی یو پوزیشن دی چې همدې نه په کار اخیستلو سره موږ یو انیمیشن کریټ کوو نو څنګه به کوو لومړی راځو دواړو ته کې فریم آن کوو او په دغه ساحه کې چې زموږ هیډ ولاړ دی دلته د دې چې کوم پوزیشن دی دواړه باید 0 وي او د دې چې کوم سایز دی فلحال 112 دی دا باید موږ سره 0 شي کله چې زموږ د افټر افیکټ د ټایملاین هیډ دغه ساحې ته چې ما راوست دلته رسیږي مثال دغه ساحې ته رسیږي نو دلته دی د چې کوم سایز دی هغه د موږ سره سل شي او د دې چې کوم پوزیشن دی موږ سره هغه د همدغه ساحه کې موجود وي خو کله چې بیا زموږ هیډ لږ مخکې راځي دې ساحې ته نو دلته دی د دې چې کوم پوزیشن دی هغه داسې بره راشي او د دې چې کوم سایز دی موږ سره هغه د باید بیرته موږ سره 0 شي او دغه زموږ ورک ایریا چې ده هغه د همدغه ځای وټاکل شي اوس چې کله موږ راشو دا پلی کړو تاسو ګورئ موږ سره دغسې یو انیمیشن کریټ شو زه د دې رنګ بدلوم تر څو موږ وکولی شو دا په ښه شکل سره دلته وګورو سور رنګ به ورله ورکړو تاسې ګورئ موږ سره دغسې یو انیمیشن جوړ شو اوس موږ یو ابجکټ جوړ کړو هغه ته انیمیشن ورکړو غواړو چې د همدې نه کاپیانې واخلو او هغه همدغسې انیمیټ کړو د هغه لپاره دلته کنټنټس ته مخامخ وګورئ تاسو سره ایډ لیکلی ایډ باندې کلیک کړی راشئ ریپیټر باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دلته د الپس لاندې چې کوم بل اپشن دی هغه به تاسو سره ریپیټر ایډ شي ریپیټر ته دننه ځو او دلته موږ سره لومړنۍ خبره د کاپیانو راځي زموږ څو کاپیانې پکار دي مثال زما 8 کاپیانې پکار دي نو زه 8 کاپیانې اخلم تاسو ګورئ موږ سره 8 کاپیز د دې تیار شو اوس دا خو موږ سره قطار کې تیار دی غواړو چې دا موږ سره سرکل شي نو د هغه لپاره بل ته راشي تاسو ټرانسفارم ریپیټر ته یعنی د ریپیټر چې کوم ټرانسفارم دی هغه ته به راشئ دلته به دا خلاص کړئ خلاصول نه وروسته به راشئ سکیل ته او بخیر سکیل ته نه پوزیشن او روټیشن باندې کار کوو روټیشن ته به راشئ دلته به 360 درجې تقسیم چې څونه کاپیان تاسو اخیستي په هغه به تقسیموئ مثال موږ 8 اخیستي 8 انټر نو تاسو ګورئ چې موږ سره دغسې ګډ وډ یو څه جوړ شو خیر مو ورخطا کیږي پوزیشن ته راشئ پوزیشن کې چې موږ سره دا اصل لیکل شوی دا به تاسې 0 کړئ چې کله 0 کړئ نو تاسو ګورئ چې دوست دا موږ سره یو سرکل جوړ شو خو دغه سرکل موږ سره یو ښکلی انیمیشن هم اخیستی هغه کوم انیمیشن دی چې کله دا موږ پلی کړو نو تاسې ګورئ چې دغسې یو انیمیشن موږ سره کریټ شو دا نه یوازې چې موږ د سرکل لپاره کولی شو دا موږ کولی شو د لاین لپاره کړو دا موږ کولی شو ریکټنګل لپاره کړو هر شکل چې تاسو رسمول غواړئ او په هغه کې کار کول غواړئ تاسو کولی شئ دغسې انیمیشن جوړ کړئ یو بل انیمیشن هم تاسو ته جوړوم کیدای شي بله ویډیو کې جوړ کړم او یا هم کیدای شي زه د پروجیکټو یو لړۍ شروع کړم د همدې اډوب افټر افیکټ فکر کوم چې کوم بیسکس او کوم مهم درسونه هغه ما تاسو ته وړاندې کړه له دې نه مخکې نه ځو د دې نه وروسته به پروجیکټس کوو پروجیکټس نه وروسته که خدای کړی خیر بیا بله خیره مخته ځو نو خدای دې وکړي چې کلاس یو څه زده کړی وي تاسو او دغه ویډیو تاسو لپاره ګټور تمام شوي چې بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کږئ کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان